یو سړی راغی نبی آخر زمان تا ورته وایي چې غوږ ونیسه بیان تا یو ځل ما د جهالت په زمانه کې ظلم شوی رانه وما په نشه کې په سفر له کوره تللی وم بهر ته چې واپس راغلم کلي او خپل در ته یو جینۍ مې په خپل کور کې ولیدله اوس سپوږمۍ د څوارلسم بجه لیدله ما پوښتنه د بیبي وکړه چې وایه شام به زر زر دا جینۍ راته وښایه بیبي ویل راته چې زار زما خونده دا جینۍ خو زموږ د کور ګاونډه څو ورځې نه وې په څوک نه پوښتنه بیبي جانې ویل څوک وطن یې زمانه بیبي وایي رانه وکړه د لوظونه ورته هېڅ به نه وایي خوراک آسمونه ما ویل هېڅ به ورته نه وایم خانده در سره زما د لوظ د وعده ده ویل ښځې راته دا هم د ستا لور ده چې زما د سترګو تور د زړه ټاکور ده چې پیدا شوله وه ډېره حسنداره د مظلوم یې ورته ونه شو دلدار حسن نه و نندره د دې جهان ای خونده یو غونچه د ګلستان حسن نه و نندره د دې جهان وه ای خونده یو غونچه د ګلستان وه د دې قصې په اورېدو نوي سلطان وژړل اوښکې یې تللې په رخسار مهتابان وژړل اوښکې یې تللې په رخسار مهتابان وژړل د دې قصې په اورېدو نوي سلطان وژړل اوښکې یې تللې په ګریوان مهتابان وژړل اوښکې یې تللې په رخسار مهتابان وژړل د دې حاله یا رسوله شو خبر زه سمدستي د کور لاړمه بهر زه دا قصه مې په نوټس کې راوستله د زړه کور کې به مې پټه ګرځوله یو څو میاشتې شولې تېرې قدردانه دې جینۍ پسې زه راغلم ناګهانه ما په ښځه اواز وکړو شاته یاره کولی لور ته سینګار کړمه زنداره ورېښمینې زلفې غوړي تار په تار کا سترګې تورې ورته زرکه و تلوار کا ښځې ویل راته خونده څنګه چل دی درته ګورم چې د مخ رنګ دې بدل دی ما ویل ورته چې ښځې مه کړه شوره د ماما کور ته نن بیا یو خپله لوره مخکې واوره یا رسوله چې څه کېږي واړه لور د خپلې مور څخه ملېږي لنډه دا چې د خپل کوره شوم روانه روح مې وکړو په طرف د بیابانه یا رسوله یو موسم خو د ګرمي و بل سفر چرته هم کړی دی جینۍ و راته وایي سپه پلر جانه په مګرانه د ماما کور مې دی چرته په مګرانه ما ویل راته چې لورې په مګرانې اوس نږدې دي حوصله کوه ستومانې یا ونه مخته راغله سیاداره ورته ویل مې دلته کښېنه په قلاره زما لورې دلته اوبه کړو ارامه بیا به وړاندې کړو مزل وره ګلفامه ستړې لور مې شوله ګرانه خو بیا والي ما په کنده شروع وکړه غالي غالي ناګهان شوله خوبره بیداره راته وایي چې تاسو کړي زما پلاره بس که پلانه ډېر ستړی ستومان شوي
گردونو په خولو کې لولهان شي پل صداري را تلاس کې اونیوالو زما مخیلا خولونه پاکوالو دوباره مې کار شروع کړو پیغمبره جنۍ پوه شوه په حال باندې اکثره لاړه سنت غلی غلی پر جړا شوه د مرکز پې باندې راغلو ورخطا شوه زه چې کله شوم فریغ له دغه کاره ورته کنده مې د مرګ کړله تیاره دا جنۍ مې بیا له لاسه ونیواله دغې کندیله مې بېرته راوستله کړي وړې وړې سلګۍ نبي سرداره درته وایي چې ماما کړه خوږه پلاره درته یو ځای کړل هم دواړه لاسونه په پستو شروع کوي راته سوالونه په دوکه دې راوستم له خپلې موره د چکر په بهانه زه له خپل کوره یو ارمان زړه کې لرمه بابا جانا چې په مینه وامړه زما مرجانا کا چې یو ځل مې د مور کړی دیدن وې بیا کمال دی جهان کړی رفتن وې لاره پرې مې دا چې لاړه شم ځنګل ته بیا به رانشم زه بېرته د ستا در ته ما هیڅ رحم درتللو په زړګي کې نازنینه مې ګزاره کا پوهېږي تر نما پورې مې خاورې کې مدفن کا نا امیده مې ژوندون کړه نظمنده لویه ګټه مې راپورته که ننداره دا جنۍ په سر خلاصه مې کړه یاره دې جنۍ بیا ډېرې چاغې ووهلې یا رسوله ما پرې خاورې اړولې یا حبیبه چې شوم کله مسلمانه پس بیا اوښکې زما راغلې په چشمانه دا ګناه به راته معاف کړې ذوالجلاله یا رسوله زړه مې ډېر دی په بدحاله ورته وایي رحمت للعالمین پرې ګناه به درته معاف رب المتین ما له مخ له مرازه زړه مې سوځېږي ستا د لور وړې سلګۍ راته یادېږي دا یې وویل په ژړا خیر البشر شو ډېر خفا د دغه کس نه مرور شو داسې خلک دې تېر شوي په جهان کې او نه ترس به یې راتللو په ګریوان کې دروغ نه دی د ملګرو حقیقت دی د کتاب نه مې راخیسته حکایات دی کم او بیش کرانه شوي څه تقصیر وي په هر حال به توبهګاه سقیم وزیر وي د دې قصې په اورېدو نوي سلطان وجړل اوښکې تللې په ګریوان مهتابان وجړل اوښکې تللې په رخسار مهتابان وجړل د دې قصې په اورېدو نوي سلطان وجړل اوښکې تللې په ګریوان مهتابان وجړل اوښکې تللې په ګریوان مهتابان